کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دو کسان الله ته خوښ دي. سبحان الله، الله ته خوښ دي، الله مینه او محبت ورسره کوي. الله دې موږ جوړ کړي دا دوه کسان څخه. یو کس چې الله ته ډیر خوښ دي، سخي سړی چې په خپل مال دنیا علم کې سخاوت کوي، بخیل نه. دویم کس ښه اخلاق او ښه رویې والا، په معاشره کې د هر چا سره ښه اخلاق کوي، یو ښایسته لهجه لري، یو خندروی چهره لري چې د هر چا په زړه کې د ځای وي. دا دوه صفات والا کس الله سبحانه وتعالی ډېر خوښوي. سخاوت په ځان کې پیدا کوي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې هر څه الله موږ ته راکړل دا د الله د لورې دی، یو پیرزوینه د الله ده. په دې کې باید موږ لاس بند نه ونیسو. دې ته بخل وایي. دا بخل د الله نه دی خوښ، د الله بد ځینې کېږي. سخاوت چې کوم شی الله تا ته درکړي د الله په لار کې استعمالوه، د الله بندګانو ته ورکوه د خپل وس مطابق. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي السخي قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس. سخي سړی الله ته نږدې، د خپل سخاوت په ذریعه باندې الله ته ډېر نږدې. قریب من الجنه، د دې سخاوت په وجه باندې الله جل جلاله سخي جنت ته نږدې کوي. قریب من الناس، خلقو ته ډېر مقبول وي، خلقو ته ډېر نږدې وي، خلق ډېر مینه ورسره کوي. د دې برعکس بخیل الله دې موږ وساتي. هغه دی چې زموږ پښتانه وایي پر پازه باندې مچ نه پرېږدي. په کور کې چې یو مسکین و غریب راسي ډبرې ورپسې غورځي. کله چې د ده دکان ته، د ده فیکټري ته یا د ده د تجارت و کاروبار ځای ته سړی ورسي، پر ګز نه پرېږدي، پر دوه ګز باندې نه پرېږدي. بس یوازې ځان پېژني یا اولاد پېژني. دې ته بخل وایي. دا ډېر بد صفت دی، دا ډېر ملعون صفت دی. داسې باید موږ تاسو ځان خلاص کړو. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخیل په باره کې بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس. بخیل چې کوم دی دا د الله نوم ډېر لري، الله یا جل جلاله مینه نه ورسره کوي. ځان ته الله پاک جل جلاله دغه بخیل نه نږدې کوي، د الله نه لرې. څوک چې د خدای لرې سو نو چاته نږدې سو؟ شیطان او نفس ته نږدې سو. بیا د ده نتیجه ګوره، نتیجه به څه شوي؟ جهنم یا العیاذ بالله. الله دې موږ وساتي. او که څوک الله ته نږدې و، الله ته نږدې دا د الله د لورې یو پیرزوینه ده. هغه اعمال به د ده نه صادریږي، د ده نه به کېږي کوم چې الله ته خوښ وي. شیطان او نفس به بیا د دسې لرې شو. نو یو عذاب د بخیل داري بعید من الله، د الله نه ډېر لرې. دویم بعید من الجنه، د جنت څخه پر ډېره فاصله او پر ډېر واټن باندې د ځانه بخالت صفت لرې کوي. دا ډېر مردار صفت دی. ګوره الله څونه بد ځینې وایي. او دریم عذاب بعید من الناس، د خلکو څخه به ډېر زیات هم لري. هېڅوک به مینه نه ورسره کوي، هېڅوک به د ده سره محبت نه کوي، نږدې به نه ورځي. ګوره هر اعمال صالحه خو ډېر ثواب لري، ډېر خوند کوي چې په سړي کې یو ښه صفات وي. لیکن سخاوت دا داسې صفت دی، داسې نیک عمل دی، داسې نیک صفت دی چې د دې په ذریعه سړی الله ته نږدې کېدلی شي، انسانانو ته خوښ ګرځي، په معاشره کې مقبولیت پیدا کوي. او دا سخي کېدل به د الله په فضل باندې، د خدای په فضل یې غواړه. سخاوت دا دی چې تا ته الله پاک جل جلاله کم مال درکړي، کم سرمایه الله تا ته درکړه، د خپل ضرورت په خپل ځان باندې استعمال کړه. د کاروبار دپاره یې ولګوه. کم چې در تا زیات سول، در کاروبار زیات سول، در استعمال زیات سوه، نو دا ډایرکټ د الله د رضا دپاره ولګوه. مسکین ته ورکړه، غریب ته ورکړه، د الله جل جلاله کور جومات مسجد ور باندې جوړ کړه. او په دیني کارو کې ولګوه، رفاه عامه کارونه په وکړه. داسې کارونه وکړي چې ته نه یې سبا د دا کارو په ذریعه باندې ستا په نیک عمل کې اضافه راځي، ستا په عملنامه کې اضافه راځي. داسې کارونه په وکړه. دې ته سخاوت وایي. دا چې همیشه ستاسو یوه روپۍ بېلول لکه د بدن وریښتان کښل دومره زور درکوي، په دې پوه سه چې زه بخیل یم.
نه په ځان مصرفوي چې سړی ورته وګوري یار وایي کچ کې ما یو لسی ورکړی وي، نه یې په اولاد باندې نه د ځان دپاره یو ښه کور کول جوړوي، یو ښه ماڼۍ د ځان دپاره نه جوړوي چې په خپله ځان پکې سهولت کړي، نه د ځان دپاره یو سوارلي پیدا کړي. هغه غریب و مسکین و فقیر و د الله په لار کې مصرفول خو بیخي لرې خبره ده. ځکه انسان ته اول در ټولو محبوب ځان وي. یو سړی چې په ځان نه مصرفوي نو بیا د ځان و اخواته پر غریبانو و مسکینانو باندې د الله په لاره کې مصرفول خو لرې خبره ده. ګورې دا واوره، دغه کس بیا دنیادار نه ورته ویل کېږي، دې ته سرمایدار نه ویل کېږي، دې ته د دنیا چوکیدار و مزدور ویل کېږي، د دنیا محافظ دی. ده لکه د بینک پر مخ باندې یو چوکیدار ولاړ د بل د دنیا مو حفاظت کوي د یو څو روپو په خاطر باندې، یا پر فیکټریو پر دکانو پر د کاروبار پر ځای باندې په بازارو کې پر دکانو باندې چوکیداران ولاړ وي د نورو دنیا حفاظت کوي، د نورو پیسو حفاظت کوي، د بل د شان د حفاظت لپاره ولاړ دی. دغه سړی هم د دې دنیا مزدور دی، د دې محافظ دی. دا د خپل نوي نسل دپاره د دنیا حفاظت کوي، دی چوکیدار دی. نه خپله وخوړل، نه په بل وخوړل، نه آخرت په جوړ کړي. دنیا درې ډول، یو هغه دنیا ده چې هغه ستا ده، هغه دا ده چې تا په ځان وخوړل، په اولاد دې وخوړل، پکې سپور سوې، ښه موټر دې په رانیوي، پکې واوسېدې، ښه کور دې په جوړ کړي. دا دنیا ستا ده مبارک څه و د سیالۍ دپاره نه، د عیش عیاشي دپاره نه، بس الله تا نعمت راکړ زه استعمالوم چې په اسرت او سهولت باندې نیتونه به سموم. دویمه دنیا هغه ده، هغه هم ستا ده چې ته آخرت په جوړ کړې، مسجد دې په جوړ کړې، مدرسه دې په جوړه کړل، داسې ځای دې جوړ کړي چې د الله د دین محافظین ساتل کېدل، حفاظ کرام فارغ کېدل، یا علما فارغ کېدل، یا دې لاره جوړه کړل، یا دې د مسافرو دپاره کور جوړ کړي، یا دې د اوبو ذریعه جوړه کړل. دا ټول صدقه جاریه ده. دا هم ستا ده. یو هغه دنیا ده چې ته مزدور او چوکیدار یې، ستا نه ده. هغه دا چې ته پر محافظ یې، نه خپله خورې نه د الله په لاره کې مصرفوې، بس جمع کوې دا ته چوکیداري وایي. بیا چې کله ته مړ سې عیاشي و ګناه او فحاشي بیا ستا اولاد و ستا لمسیان پکې باره به نو بیا هغه چې کومه نتیجه یې هغه به بیا تا ته دروازي. سخاوت ډېر بهترین صفت دی، الله ته خوښ صفت دی. دا په ځان کې پیدا کړي. د سخاوت په ذریعه باندې الله جل جلاله د انسان دنیا او آخرت سموي. د سخاوت په ذریعه باندې دا د الله سره معامله ده. کم شي چې ته د الله په لار کې لګوې، قرآن دا وایي دا د الله سره معامله ده. الذين يقرضوا الله قرضا حسنا، د الله پاک جل جلاله ته قرض حسن معامله په الله تبارک وتعالی ته ورکول. قرآن ته وایي دا د الله سره معامله ده. خدای ته خو موږ پیسې نه ورکول، اعوذ بالله. د الله په لاره کې لګول دا د الله سره معامله ده. دا څونه غټه خبره ده. او داسې نه چې بحث ولاړه یا الله یې په دنیا کې فیضاعفه، الله پاک جل جلاله په دنیا کې څو چنده اجر نه ورکوي، بدل یې ورکوي. تا به یو روپۍ لګولي، الله به 900 چنده روپۍ درکړي، پر یو روپۍ به 900 بدل درکړي الله. او د هغه د سره د قیامت په ورځ به د الله سبحانه وتعالی د لوري د دې سخیان څخه الله پریشانی و خوف و ویر لرې کړي. ځکه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، د دې کسانو باندې به نه خوف وي او نه به ویرې وي. دا څونه غټ خبره ده. پام کوئ، د بخل صفت د ځان څخه لرې کړئ. دا ډېر ناوړه صفت دی. که در پکښې د الله څخه وغواړئ چې خدای په ما کې لږ سخاوت، ما ته لږ پراخ زړه راکړه، چې پراخ لاس راکړه چې د دنیا ستا په لار کې وشیندم او بیا بهترین اجر په دنیا او آخرت کې بدل ووینم. څونه خوند کوي.